یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دې لس ورځو کې د ذی الحجې چې کومې دا لس ورځې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې کې یو روزه نیول دومره ثواب لري لکه یو کال مسلسل روزې نیول، یو کال مسلسل روزې نیول. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ذی الحجې د یوې میاشتې عبادت د لس ورځو د یوې شپې عبادت دومره ثواب لري لکه د لیلة القدر په شپه کې عبادت کول. د لیلة القدر د شپې دپاره موږ په رمضان کې څومره تکلیفونه برداشت کوو که نه؟ تکلیفونه برداشت کوو، په آخرو 10 کې ګورو که نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ذی الحجې دا لومبۍ لس شپې چې دي لس شپې په دې کې د هرې شپې د عبادت دومره ثواب دی لکه د لیلة القدر د شپې د عبادت چې څومره ثواب دی. مونږ له پکار دادي چې په دې لسو ورځو کې مونږ د ورځې روزه ونیسو او د شپې پکې د الله په دربار کې ودرېږو، بندګي وکړو. ډېر زیات لوی فضیلت لري، ډېر لوی زیات. نو چې دا لس ورځې زمونږ نه په څه کې تېرې نه شي؟ په غفلت کې تېرې نه شي. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ناستو وی فرمایل وی په دې لسو ورځو د ذی الحجه کې الله تبارک و تعالی ته هر عمل دومره خوښ دی چې بل یو عمل الله ته دومره خوښ نه دی. صحابه کرامو ته تپوس کو د الله پاک پیغمبره جهاد فی سبیل الله هم نه، یو انسان د الله په لاره کې جهاد کوي د هغې هم دومره ثواب نشته دی چې څومره په دې لسو ورځو کې یو سړی نیک عمل وکړي د هغې څومره ثواب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی او د لوی اختر دا لومبۍ لس ورځې چې دي د ذی الحجې دا لومبۍ لس ورځې په دې کې چې هر عمل څومره ثواب لري دومره ثواب جهاد هم نه لري. نبی علیہ السلام فرمایل ها یو صورت شته دی هغه دا دی چې یو سړی د خپل کوره وځي سره د مال جهاد له لاړ شي، خپل ټول مال ځان سره ووسي او جهاد له لاړ شي او واپس کور ته را هم نشي شهید شي، دغه انسان بیا د دې عمل نه بهتر دی، دې عمل له بهتر عمل وکړو. یعنی خپل معلوم د الله په لاره کې ولګئ او خپل ځانم د الله په لاره کې شهید کړي، بیا دغه جهاد تېنه بهتر دی. دومره دا لس ورځې د فضیلت او غوروالي دي. نو چې دا لس ورځې زموږ نه په څه کې تېرې نه شي؟ په غفلت کې تېرې نه شي. دا لس ورځې موږ نه ګورې په غفلت کې لاړې نه شي. دا ډېرې بختورې ورځې دي. موږ په رمضان المبارک کې د آخري عشره کې د عبادت ډېر زیات اهتمام کوو او پکار هم ده چې انسان یې وکړي. جوماتونه ډک وي که ډک نه وي؟ آخري عشره کې په رمضان مبارک کې جوماتونه ډک وي او پکار هم ده، د مسلمان شان هم دا دی. لیکن دې لسو ورځو ته موږ هېڅ توجه نه ورکوو. حالانکه احادیث مبارکو کې د لوی اختر دا لس ورځې چې دا هم ډېر زیات ثواب او فضیلت لري، ډېر زیات ثواب لري. خاص کر یوم العرفه، یوم العرفه د هغې د ورځې د روژې ډېر زیات ثواب دی، ډېر زیات ثواب دی. حدیث مبارک کې راځي وایي په یوم العرفه باندې چې چا روژه ونیوه که نه الله تبارک وتعالی د تیر شوي یو کال ګناهونه ورته معاف کړو او د راروان کال یو کال ګناهونه ورته الله معاف کړو. د یو کال تیر شوي الله ګناهونه پې معاف کوي او د یو راروان کال ګناهونه پې الله معاف کوي صرف په یوه روژه د یوم العرفې د ورځې. نو چې اول خو دا چې دغه روژه هم زموږ نه په څه کې تېره نه شي؟ په غفلت کې تېره نه شي، په غفلت کې تېره نه شي.